السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ګرانو زده کوونکو د ریاضي بله جلسې ته ښه راغلاست. په تېره درس کې موږ د کسرونو پرته کولو اختصار ولوستل او اوس راځو د کسرونو څلورګونې عملیه ته. راځئ ګرانو زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. ګرانو زده کوونکو زموږ د نننۍ ورځ درس د کسرو څلورګونې عملیه ده. اول راځو په جمع عملیه باندې. لومړی جمع او تفریق. ګرانو زده کوونکو موږ په تېر درس باندې جمع او تفریق لوستلی. اوس دواړه د همجنسو اعدادو باندې ترسره کېږي. جمع یعنې یو ځای کول او تفریق هم منفي کولو ته وایي. خو د کسور څلورګونې عملیه کې جمع او تفریق که یو عامه کسر د جمع کولو یا تفریق کولو لپاره که چیرې کسرونه مساوي مخرجونه ولري موږ د دوه مساوي مخرجونو څخه یو مشترکه مخرج په توګه منو او صورت سره جمع یا تفریق کوو. ښه تاسې ځئ شئ ګرانو زده کوونکو مثال ته. لکه موږ لرو A پر B. دا ای مونږ یو کسر شو. کیدای شي چې د جمع په حالت کې یا د منفي په حالت کې C پر D باندې مساوي کیږي. که مخرجونه مساوي وي یعنې دواړه مخرجونه B وي. مونږ وویل چې دواړه مخرجونه که مساوي اوسي د مساوي مخرج نه یو اخلو لکه D یو اخلو. A که د جمع په حالت کې و لیکو C. جمع که د منفي په حالت کې و منفي علامه لیکو C. دغه عمومي فرمول ده. د مثال په ډول لکه موږ لرو 2 پر 4 جمع یا منفي 3 پر 4 باندې مساوي کیږي. مخرجونه مساوي دي لکه 4 خپله نیسو 2 جمع یا منفي 3 هر یو څه وله لکه د جمع 4 پر 3 چې 2 سره ضرب شي 5 کېږي. دا د جمع حالت او د منفي حالت یې که موږ په نظر کې ونیسو لکه منفي 1 پر 4 کېږي. دویم حالت د جمع او تفریق په کسرو کې څه ده؟ که چیرې مخرجونو سره توپیر ولري نو اول یې سره هم مخرج کوو او بیا یې سره جمع او تفریق کوو. که چیرې یو له جمع او تفریق عواملو سره ګډ وي نو اول یې په غیر واقعي تبدیلوو یعنې ښه بېلګه ته تاسو ځیر شئ لاندې عملیه ترسره کړئ. لکه مثال موږ لرو یا یې موږ بېلګه ده 2 پر 15 یې موږ یو کسر چې د جمع په حالت کې د جمع یا د منفي په حالت کې 6 پر 15. دا موږ کولی شو چې ډېره په اساني سره ترسره کړو. لکه د 15 مخرجونو نه یو اخلو 6 2 سره جمع وو یعنې 2 جمع 6 مساوي کېږي. 15 کله چې 6 2 سره جمع شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 8 یعنې 8 پر 15 ووتله. یو مثال. بله مثال که موږ داسې کسر ولرو لکه 2 پر 7 جمع 3 پر 15 باندې. ګورئ ښه ګرانو زده کوونکو دواړه هم مخرجه نه دي یعنې مخرجونه یې مساغه مختلفه دي مساوي کېږي. دا مونږ اوله مخرج کوو. څنګه یې اوله مخرج کوو؟ لکه پخوا درسونو کې چې مونږ ولوستله یې مونږ لومړی کسر څه شی ده؟ 2 پر 7 دی. 2 پر 7 یې مونږ د دوهم کسر مخرج څه شی ده؟ 15 ده. یعنې صورت او مخرج په 15 باندې ضرب او مساوي کېږي. 15 څه 2 سره ضرب کېږي 10 15 څه سره ضرب شي کېږي 15 یې مونږ یو کسر. اوس اخلو دویم کسر چې 3 پر 15 دي. صورت او مخرج یې د لومړی کسر مخرج سره یې ضربو لکه و سره ضربو و چې 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانو زده کوونکو؟ 21. اوس یې 15 سره ضرب شي کېږي 15. ښه ځئ شئ ګرانو زده کوونکو دلته اوس مخرجونه هم مخرج شوله. داسې لیکو چې 10 پر 15 جمع 21 پر 15 یعنې د مخرجونو څخه یو اخلو 15 یو 10 21 سره جمع شي مساوي کېږي 11 پر 15. نو دلته مونږ د کسور جمع ترسره کړله. ګرانو زده کوونکو دا و زموږ د کسور د جمع او تفریق عملیه. اوس راځو په ضرب باندې. د عامه کسر ضرب عملیه. د عامو برخو د ضرب کولو لپاره موږ د مخرج په واسطه ضرب کوو او په مخرج کې یې لیکو. که کسرونه یا کسرونه په مخلوطه شکل کې وي موږ لومړی ساده کوو او د ضرب
په عمل کې مونږ کولی شو د یوې برخې بڼه د بلې برخې د مخرج سره اختصار کړو. بېلګه ته ښه تاسو ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه مونږ لرو چې A پر B باندې ضرب د C پر D باندې دا مساوي کېږي مستقیما صورت له صورت سره ضرب او مخرج له مخرج سره، لکه A ضرب د C پر B ضرب د D کېږي BD. دا عمومي فورمول ده. د دې فورمول له لارې نه ټوله عامه کسر مونږ کولی شو چې ضرب کړو. راځئ ګرانه زده کوونکو عدد باندې که مونږ داسې ولرو چې 4 پر 15 ضرب د 2 پر 7 مساوي کېږي. ګرانه زده کوونکو دا مونږ اوس حلوو. که 4 2 سره ضرب شي کېږي 8، که 15 اوه سره ضرب شي کېږي 15. اوس راځو ګرانه زده کوونکو د عامه کسر تقسیم عملیه ته. د دوه کسرونو د تقسیمولو لپاره موږ د تقسیم سمبول په لیکلو سره لومړی کسر په ضرب کې بدلوو او دوهمه کسر یې معکوسوو. څرنګه یعنې ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، لکه موږ دوه کسر لرو A پر B ضرب تقسیم دی، موږ عملیه تقسیم ده لیکو تقسیم C پر D باندې. دا غواړو چې تقسیم عملیه پې تطبیق کړو. چې تقسیم عملیه پې تطبیق کوو دا مساوي کېږي A پر B خپله. د تقسیم علامه چې دي مونږ په ضرب باندې بدلوو. کله چې مونږ د تقسیم علامه په ضرب باندې چینج کړله دا دوهمه کسر سرچپه کېږي، یعنی D پورته لیکو په صورت کې C مخرج کې لیکو مساوي کېږي 1 ضرب د D پر B ضرب د C. داسې کسر مونږ ترلاسه کولی شو. ښه ځیر شئ ګرانه زده کوونکو، مونږ اوس په عدد باندې تطبیق کوو. لکه دوه کسرونه لرو 4 پر 15 تقسیم د 3 پر 15 مساوي کېږي. 4 پر 15 خپله د تقسیم علامه په ضرب باندې بدلوو، دوهمه کسر سرچپه کوو، یعنې مخرج په صورت کې لیکو، صورت په مخرج کې لیکو. مساوي ده 4 چې 15 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 20. اوس 15 چې 3 سره ضرب شي څو کېږي ګرانه زده کوونکو؟ 15. د کسر تقسیم که دا وغواړو چې مونږ ساده کړو لکه په 15 باندې 3 چې 15 سره ضرب شي څو کېږي؟ 15. 4 چې 15 سره ضرب شي څو کېږي؟ 20، یعنې 4 پر 3 ووتله. دا مونږ د عامه کسر تقسیم وله. ګرانه زده کوونکو دا و زموږ د ریاضي نننۍ جلسه. تر بله جلسه پورې چې زه ستاسو په خدمت کې حاضرېږم تاسو الله پاک ته سپارم. خو وخت د خدای پامان.